د لوی بخونکي خدای په نامه د مسلاس دی پودکاسټ مو خراغلاست وایم. نن را سره په خبرونه کې د جمهوریت پر مهال د پوهنې وزارت سرپرست د لغمان او فراه ولایتونو والی او همدارنګه په تیر جمهوریت کې په مختلفو نورو حکومتي برخو کې دنده ترسره کړې او فعلا د اقتصاد خپرندوی مشر دی محمد آصف ننګ صاحب مې ملنه دی. ستړی مشي په خیر راغلی. سلامتی. سلام وړاندې کوم تاسو ته درنو لیدونکو او اوریدونکو. کور ودان مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. قصې او خبرې ډېرې لرو. راځو اول دغه اقتصادي موضوع نه پیل کوو. اول خو وایي جنګ دې ورک شي، رنګ دې ورک شي، موږ د جنګ پلوي نه یو، هغه که پر ځای کې نه خوښو. که د ایران او امریکا جګړه فکر وکړي 6 میاشتې نور دوام وکړي، د سیمې اقتصاد په هغې کې افغانستان هم راځي، څه فکر کوئ کوم حالت ته به ورسېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هیوادونو اقتصادونه یو تعریف لري. ځینې ملکونه دي چې مصرفي دي، آسیا چې د ډیره مصرفي ده، او ځینې دي تولیدي دي. ځینې دواړه دي، مصرف هم لري او تولید هم لري. دا ښه صفت ده. افغانستان ډیر وبوله چې شاوخوا 90% مصرفي ده. معنا یې بله دا ده چې 90% دی وارداتي ده. نو د تا 10% اقتصاد چې ستا حیات یې جوړ کړی ده هغه ډېر وړوکی ده. دویمه مسله، افغانستان د مصرفي لحاظ هم د خراب مصرف هیواد ده. مثلا د تیل ډېر مصرفوي. تیل خو په موټر کې ده چې دوکسي، نو تا ته خو تولیدي ګټه نشته، نه یې منفعتي ګټه سته درته. نو د تا د مصرف دام بازدهي نه لري. دا ستا مصرف هم تاواني ده، یعنی ښه مصرف نه ده. ته بل دریم تعبیر کې زه تا ته وایم، افغانستان په دې وخت کې دا اوس چې ما او تا یو، که بیا وروسته تغییر وکړي وصف د اقتصاد دا د بخورونمیر اقتصاد، سبسستنس اکانومي، داسې اقتصاد چې صرف ژوندی ده. ښه دا بیا ښې ممیزې هم لري او دا بد مزیتونه هم لري. ښه مزیت یې دا ده چې ته لکه یتیم په ژړا کې پوخ یې. ډېر فشارونه دي د سیمې، دا بلاګانې، دا لوی لوی څپې دي، طوفانونو چې راغلي دي، دا ډېر په تا تاثیر نه ده کړی، ځکه کور دې د خټو ده، ډوډۍ دې وچه ده. یعنې هغه عامه اصطلاح باندې نور د لاسه ورکولو لپاره څه پاتې نه دي. څه پاته نه دي. پاته سوه راځم د اصلي خبرې ته. د جګړو تاثیرات په دې ټوله سیمه ډېر دي. دومره قوي اقتصادونه د خلیج جګړې، دا د ایران امریکا اسرائیل جګړه، دا ډېر اقتصادونه یې ځپلي دي. ځینې اقتصادونه داسې سوي دي چې بیکاري مثلا 80% پورته کړي دي. لکه امارات مثلا، زه مثال درکړم، کویټ کې وضعیت ډېر خراب ده، اما په امارات کې د املاکو بیه هم 50% لوېدلې ده. دا معنا چې هلته د میلیاردونو، سلګونو میلیاردو ډالرو هلته خساره په هفته کې، په میاشت کې واقع شي. یعنې په دې معنا که دا جنګ یو 6 میاشتې یا 4 میاشتې نور دوام کوي، ضربه نور هم زیاتېږي. یعنې بل تعبیر کې ځکه درته وایم چې د امارات د 1 هفتې یا د 2 هفتو، لیک به مبالغه وي، د 2 هفتو کوم تاوان چې ورته پېښ شوی ده، هغه ما او تا د 1 کال تاوان په اصطلاح ډېر دی. یعنې د موږ د 1.5 کال تاوان د امارات د 2 هفتو یا د 3 هفتو له تاوان سره برابر نه ده. هلته لوی اقتصاد ده، ستا اقتصاد په وطن کې وړوکی ده، ځکه مصرفي اقتصادونه اتکا په وارداتو ده. له وارداتو سره تا ته انفلاسیون راځي. د جګړو اثر تنها قیمتي نه ده، د هغوی انفلاسیون، د هغوی بندشونه، د هغوی د موادو کمښت، هغه ستا خېټه هم دغومره وږې کوي. یو بله موضوع چې بېرته دننه افغانستان او افغانستان اقتصاد باندې راشو، کله چې جمهوریت لاړو، امارت راغی، پاکستان په یو ډول باندې هغه تورونه چې پورې کړل، یعنې په افغانستان باندې فشارونه بې حده زیات کړل، او دوی دا بهانه کوله چې دغه عوامل دي چې په پاکستان کې نامني دي. مثلا دوی مهاجرینو کمپونو ته بلدوزر ویوړې، لیو مخې کورونه وران کړل او خلک یې راوشړل. په دې 4 یا 3 کلونو کې چې دی هره ورځ زرګونه کسان په جبري توګه باندې اوړي، او تقریبا هغه کمپونه چې هغه خالی شوي دي، ختم شوي دي. فکر کوم لویه فیصدي افغانان راغلي. بیا ورپسې تورخم او بولدک دا فرضي کرښه لاره وتړله چې اقتصادي فشار راشي، راغی بمبار ته وکړ. خو سره د دې په افغانستان کې یو د افغانیو ارزښت ځان ساتلی دی، دا دلیل څه کېدی شي، او بل دا چې یعنې پاکستان فکر کولو چې دې کارونو سره به افغانستان بیخي یو لوی کندې ته وغورځېږي په اقتصادي لحاظ، هماغسې ونه شو. دلایل په څه کې وینئ؟
ښه یو خو ډیره پاکستان ظالمانه اقدام وکړو چې یو وږي ملت ته یې وږی میلمه راولي وو. یعنې ته فکر وکړه شاوخوا د اوس خو څه د پاسه 3 میلیونه افغانان راغلي دي او اوږي افغانان راغلي دي. هغه چې خانان دي هغه په کراچۍ کې پاته دي. اوس زموږ د اکا زمن دي کاروبار لري د میلیونونو ډالرو، هغه په لاهور کې هغوی ته ویلي چې اسناد هم ورکوي هغه پاته دي. دا څوک له لاسه نه ورکوي، دا قیمتي خلک دي. تا ته یې وږی راولېږو، قصدن یې در ولېږو چې د تا په خلاف حس د بغاوت لا قوي سي. بل خوا تحریم په تا لګېدلی، مقاطعه نړیواله لګېدلې، انزوا نړیواله بېسارې انزوا. داسې انزوا مثال یې په ټوله کورې د ځمکه کې نسته چې یعنې 213 یا 213 یا 18 ملکونه په دنیا کې وجود لري، ټول دې له تا سره رابطه قطع کړي. دا په دنیا کې پېښ سوي نه دي. اوس ایران هم په انزوا کې ده، اما 90 ملک ورسره رسمیت لري، سفارتونه دي. شمالي کوریا، وینزویلا، ډېر دنیا. روسیا هم تر تحریم لاندې ده، منځنۍ اسیا کې ځینې هیوادونه دي، افریقا کې دي، اما بیا هم 80 هیوادونه ورسره تعامل لري. د تا سره خو بیخي ختم ده. زما عرضه ده چې پاکستان دا تکتیکي وکړلو. ما په خپله دا د جګړو هنر او دا د جګړو تاریخونه ډېر لوستلی دي. مثلا د باب اود او دا د اریک لوران کتابونه، دی وایي چې جګړه د څو ابعاده نور هم لري. یو خدای چې ته پسه جګړه یا بعد له جګړو هیواد یې چې جنگ ختم سو نو میدان درته ټول یا خراب پاته ده یا وران ویجاړ پاته ده. د دې جوړول له تا نه ډېر وخت اخلي، نو ته ډیولپمنټ ته نسې تللی او فقر په ډیولپمنټ کې ورکېږي. ګوره په د ترمیماتو کې نه ورکېږي. بله مسله په دې کې مثلا زه درته یو مثال لنډ ساده وایم. مثلا یو کال طالبانو د ساختو ساز بند کړی و چې موږ نقشې جوړو، په زرګونو انجینران وتل، په لسهاو زره تشبسات دا ختم سو. مثلا ضعیفه سو، بیکاری کچا غش، البته څوک چکش خرڅوي، څوک اوسپنه خرڅوي، څوک خښت خرڅوي، سیمنټ خرڅوي، رنګ خرڅ. د دې ټولو کاروبار چې نه ساختو ساز خدای ولاړ ده، د تاوان وکړو. بل پاکستان هنرمندانه یو کار کوي، ګوري دلته درجه د حرارت د اقتصاد چې لیک پوسې چې یاره امید او ژوند ته خلک امید پیدا کړی ده، سړک ویني چې جوړ شوی دی او بل شی ویني، یا د شخصي تشبسات چې تعمیرونه جوړوي، بیا وګوري چې یو بمبارد وکړي، چې بمبارد وکړي په میلیونونو پانګونه چې ده هغه ډارېږي، هغه بیرته یا هغه احتیاط وکړي، جیب راخوندي کړي، بیرته هغه د جیب زنجیر بیرته وتړي. دا تاثیرات یې ډېر عمیق دي. راغلو د دې حالت کې د روپۍ مسله چې ده، چې دا ولې ثابته پاته ده. افغانۍ چې ده 2-3 بحثه، دا ډېر لوی بحث لري. البته زه خلاصه درته وایم. خلاصه یې ښه ده. فکس ایکسچینج ریټ چې ده هغه ښه ریټ نه ده. دا چې موږ وایو چې ثابته د افغانۍ نرخ ثابته پاته ده. فکس ایکسچینج ریټ دغه د اف ای آر فرموله 2 دانې دي. یوې فلکسیبل ایکسچینج ریټ ده. دا فلکسیبل ایکسچینج ریټ چې ده په نوسان کې کته سه پورته سه، کته سه پورته ته کته کا دولت په سیاست باندې، په مالی پولی سیاستونو باندې ته یو نرخ را کټټوي بیا لوړوي. اوس تاسو خو د جاپان ین هم ټیټ ده، ډېر تر ډالر. د چین روپۍ هم ټیټه ده. معنی دا نه ده چې دوی اقتصادونه ضعیف دي. په ترکیه کې هم د ډالر په وړاندې روپۍ ډېره فرق کړی ده. دا ځکه دلته خبره د دې خبرې یادونه کېږي چې مخکې به چې ډالر 2 روپۍ 3 روپۍ جګېدې، بیا دلته قیمتونه ډېر جګېدې. ښه، د دې منفي تاثیرات چې د اول دا ثبات حالت چې ده، دا چې ډېر تبلیغ کېږي چې دا ډېر ممتازه حالت ده، دا ممتازه حالت نه ده. دا نسبي مزیت لري. یعنی یو مقدار د فقر د پراختیا مخه نیولې ده. دوم د یو مقدار د 3 په اصطلاح پی مخه نیولې ده، پرچیسینګ پارټي پاور، د قوت خرید. د دې څه ساتلی ده. اما تاوان یې څه ده؟ تاوان یې دا ده چې تاجر ته او تولید کوونکي ته، صنعتکار ته د منافعو مارجن ټیټ ده. چې د منافعو مارجن ټیټ یعنی ته په 100 روپۍ کې 1 روپۍ ګټې، خو که ته مارجن د منافعو زیات وي، ته 15 پکې وګټې، 10 پکې وګټې. معنی یې څه ده؟ معنی یې دا ده چې پانګه ډېره راځي. بیا دلته پیږي چې پانګه د ما او د تا د وطن د افغانستان په خلکو په لاسو باندې 200 میلیارډ ډالر د باندې وتلی دی. فرار د سرمایې، فقر په پیسو ورکېږي. هغه پیسه به ته څنګه راوړې؟ دلته چې مارجن د منافعو ټیټي او په دوبۍ کې لوړي، په ترکیې کې لوړي، په هند کې، منځنۍ اسیا کې لوړي، خو زه خو پیسه هلته وړم چې ګټه ډېره وي.
دلته دغه مسلې چې دي دا ډېرې باریکۍ دي. یعنی دا د کتاب هغه سیوري دي، حاشیې دي چې ته ډېر نه لولې، ته دا لویه خبره لولې چې ښه ده که بد ده. نه، دلته داسې شیان دي چې ته یو ورځ بد کوي اما ډېر دې خرابوي. یو بله مسله چې په دې برخه کې یادونه کېږي، مخکې د افغانستان بازار یا تجارت لاره تر ډېره پورې پاکستان سره و، ځکه کراچۍ بندر چې د افغانستان ته نږدې و، ارزانه تمامېدې، مالونه زر راتله. په دې وروستیو کې بیا د جمهوریت په وخت کې پاکستان ځینې مشکلات او تعرفې او دا شیان مشکلات یې جوړ کړ. بیا بالاخره خبره دې ته ورسېده چې لاره بنده شو او تجارت تقریبا قطع شو. د افغانستان اتکا چې دی چابهار باندې و، اما د ایران او امریکا جګړه چې دی هلته هم سیوری غوړولی، ځکه چې ځینې تجاران پېژنم هغوی مخکې چې دا جګړه کمه وه، هرمز تنګۍ باندې مشکلات و، هغوی به ویل په یو کښتۍ چې مخکې مثلا په $10 انتقالات کوو اوس 3000 غواړي، او موږ ورته وایو چې 3000 ولې وایي چې رسک لري. یعنی په یو ډول ایرانیان هم غواړي چې وایي زموږ د مجبوریت نه استفاده وکړي. نو اوس خو حالات هلته بیخي جنګي حالت دی. څه فکر کوي چې افغانستان ته درېیمه لاره څه پاتې ده چې یعنی بحران سره مخ نشي؟ ښه، یو خو دا ده چې ته تجارت لري، یو د تا د ترانزیتونو باسه. ترانزیتونه ما درته مخکې ویل په اول کې چې موږ مصرفي ملک یو، په وارداتو مو اتکا ده، ځکه بیروني تجارت موږ ته معنا لري. دغه تجارت هم قیمت چې لوړېږي د انفلاسیون یا تورم هغه هم موږ ته را انتقالېږي، تعین دی کوي چې نرخ په څو خرڅ کړي، ستا بازار یې نه کوي، ځکه وړوکی بازار ده، اتکا یې په بل ده. دومه مسله دا ده چې د ترانزیت نه چې موږ وایو چې قاسم پورټ او کراچۍ پورټ او داسې واګه او یا په اصطلاح چابهار او بندر عباس او بندر رضایي موږ ته معناوې لري. اوس وخت کې خو موږ ته عقینه او تورغونډۍ دواړه معنا لري، حتی حیرتان او ترمز دا هم دا 4 بندره چې دي زموږ دا فعال بندرونه دي. هسې پاکستان سره خو چې کوم لرو لکه غلام خان بند، 3 اساسي هغه بند دي. د بدیلو لارو مسله چې ده، د لارو که جمله ترې ایسته کې د بدیل چاره څه شی ده، بدیله چاره څه شی ده، هغه دا ده چې ته تولید ته وده ورکړې. مثلا ته په اوسپنې کې اوس خود کفایه، خو دا خو سیاست اوسو، دولت پالیسۍ په جمهوریت کې کېښوله چې دا اوسپنې نه باید ځان مستغني کړو، د بل نه راو. دغسې بیا د نفت نوبت و، 220 توکي په ستراتیژي د ماله د افغانستان ستراتیژي موږ یو سند څه کړی ده، دغه په اساس باندې موږ باید دا ټول باندې خود کفا سو. په دې کې دوام سته، په دې کې نفتي مواد هم سته، په دې کې ګاز هم سته، په دې کې زغال سنگ او داوله ډېر بلاوي بتر دي پکې. دماغ ته دغه شی چې اوس هم راځي له بیرون نه، د اکثریتو بدیل په افغانستان کې ته جوړوای شي. مثلا د غلهدانه کمښت چې دا اوس موږ له قزاقستان نه راوړو، اکثریت یې ازبکستان نه راوړو. د دې خو ته په جای په وطن کې هر شی لري. زه له تا نه سوال کوم، موږ ډېره لویه روپۍ په غلهدانه باندې دي، اوس ځمکه ستا په افغانستان کې دشتې دي، ټولې لوی لوی دشتې دي، زراعتي دي، اوبه هم سطحي ته لري، د اوبو په اصطلاح د خاورې په سر اوبو باندې لري، داسې نه ده چې له 1000 متره یې راوباسي. او خلک هم بیکاره دي، قوه کار هم یو شی زده ده. دا خو نه متفکرین دي، نه د تکنولوژي والا دي، نه تیوري سنان دي، افغانان دي، او کفایت هم صفر ده. دوی تنه زراعت کړای شي، یعنی دای با جوالیتوب کړای شي، توهین نسی دا رشتو ته، یا زراعت کړای شي یا غوا په اصطلاح قلبه کړای شي. نو د داسې خلکو دای په خپل دا دوه شی لري، الته زراعت خاورم شته، اوبم شته، او دای بیکاره ده. او بیکاره څوک په کار نسی اچولای، څه شی کم بود ده، د مدیریت کم بود ده. تا اوس یو وخت کې قطغن زمین زمونږ غلهدانې ګدام او مونږ منځنۍ اسیا ته ډوډۍ ورکوله، دغه مونږ د هلمند شاوخوا دا پروژه چې وای ایران ته هم ډوډۍ ورکوله. دې خواته زمونږ مشرقي تنه په بیسود او سرخروت او کامه ته په یعنې داسې کلونه زه درته یادوم چې مونږ پېښور او د په اصطلاح د ډیورند شاوخوا سیمو ته دوی ته ډوډۍ له دې خوا یې وړله، له یې خوا یې نه وړله پنجاب. دا تغییرات راغلو ځکه مدیریت جګړو یوړو یا دوم بې کفایتۍ یوړو. دې خوا نه ظرفیت بشري کډه وکړه، څوک چې کارفرما و، کارګر ته لري، کارفرما نه لري. د کارفرما خلا دا بدیلونه دي. دا د بدیل بحث هم لوی ده. مثلا په دوا کې دا اوس ښه سیستم روان ده، اما که ته وایې چې ما ته د ترانزیت باندې زه اتکا کوم، بیا ته باید سازش وکړې، انعطاف وکړې دوباره له پاکستان سره،
د ایران خو جګړه ده، ایران انعطاف نه ده، د عرضه او تقاضا د ایران سره زمونږ دا تعیین کننده ده. اگر چې ایران تر اوسه اما پورې هیڅ تجارت دا اوس حالت کې مونږ ترانزیت تنها د منځنۍ اسیا سره ده، یو مقدار هم د لاجورد. دا دواړو افغانستان ته د غذا د غلهدانۍ کمبود فیصله نه ده ایجاد کړی. دا ښه سیاست ده، اما تاجر په دې کې تعیین کننده ده یا تجارت تعیین کننده ده. هغه طرف چې دا بلجې ډوډۍ او د سامان نسی خرڅولی منځنۍ اسیا، افغانستان ورته ښه بازار د خو سیالي نسی کړلی. هغه موږ غوندې په وچه کې ایسار دی نه، تر ما نه غریب یې پیدا کړی ده چې هغه زه یم. نو دا دغه فرموله چې ده د تقاضا، د غربت، د بیچارهګۍ او درماندګۍ او د تا جنس هغسې جنس ده چې معتبره خلک یې نه اخلي، نو موږ یې درنه اخلو. دا سبب سوی ده چې د تا په بازار کې کمبود. یو بله پوښتنه راشو که پاکستان او هغه مارجن د منافع چې ټیټ ده، هغه هم باعث شوی ده چې تاجر په هر حالت کې یعنی فداکاري وکړي، مال راوړي، دی که لیک ګټه هم کوي پروا نه لري، وایي زه یې راوړم. ننګ صاحب راځم یو پوښتنه بله کوم، لنډ ځواب راکړئ، بیا لږ څو نور مسایلو ته. په اوسني وخت کې دغه حالاتو کې چې سیمه کې روان دی، اوسني حکومت یا نظام ته مو په دې برخه کې وړاندیز څه دی؟ موږ یو وړاندیز، یو عنوان ورکوو چې اقتصاد محوره سیاستونه دي دی غوره. یعنی ترجیح اول ایدئولوژیک لومړیتوبونه نه وي، اقتصادي لومړیتوبونه وي. لومړیتوبونه که تا ایدئولوژیک کړلو نو ډېر خلک به رانسي. مثلا دا د پیسو فرار 200 میلیارده چې د باندې دي، دا ته څنګه راخپلوای سي؟ هغه وایي د ما د جلکیو تعلیم یو شرط چې ایدئولوژیکه مسله لري دا بنده، هغه پیسه نه راځي. دا بحث د لاندې ډېر بحثونه دي چې درې سیاست ته ونه لري په د اقتصاد محوري کې. اوله مشوقات، ملاتړونه، او دریم مزیتونه. مزیت دا ده چې ته ګټه ډیره ولري، فایده ډیره ولري، او مالیات تر نورې کم دنیا کړي، ځای ورکړي. تر بلې دنیا دا ایتا ګټه په افغانستان کې ډیره. مشوقات خو معلوم دي چې ته په اصطلاح برق ورته ارزانه کې، مالیه ورته ټیټه کې، او دا ده. او ملاتړونه دا ده چې ته بلاوټ وکې، ما ته قرض راکې، زه اوس کار کمه، ما ته که ته 2 میلیونه ډالر راکې، زه کاریګر سړی یم، هماتې نه راکوي. ډېر کسان په کار مصروف دي. په سلګونو واړه تشبثات یا وړوکي بروژوازونه چې دا واړه دکان او غرفې دي، د افغانستان تجارت چې ده یا ژوند چې ده په وړوکو بروژوا باندې استوار ده، یا وړوکو تشبثاتو SMEs باندې استوار ده. دی څه ته ضرورت لري؟ دی 2000 افغانیو کاروبار لري، ته ترې 50 روپۍ مالیه اخلي، اس فرض کوو. اما دلته که ته بلاوټ وکې، بلاوټ هغه پیسو ته وایي یا مالي یارانه ورکې. دا اسانه بېسوده یا طویل المدته قرضې دي چې زه ډمپ نسم، زه ونه غورځېږم. نو او یا دا ده چې لیک وده وکم. نو دا سړی ته چې د 2000 د که ته 50,000 قرض ورکې، د ده مالیه به بیا 2000 افغانۍ سي له 500 افغانیو نه. نو بیرته دولت تقویه کېږي، د مالی شریان د دولت یا خزانه د دولت هغه تقویه کېږي. دلته یو سړی د 3 میلیونو ډالرو کاروبار لري، خو که ته بلاوټ وکې یو 2 میلیونه نور ورکې، دغه نه به ته د مالیې میزان به د 0% نور هم اضافه سي. دغه خاطر به ستا بودیجه او خزانه تقویه کېږي، او بل مقابل به دیم تقویه کېږي. بل مسله په دې کې PPP په اقتصاد محوري کې بحث کوم، چې یعنې ما یو عنوان کېښو چې په دې کې دا یو شی مې بند کو درته شروع وکړه چې دغسې. دویم شی چې ده هغه شراکتونه دي، په اصطلاح PPP ده، پابلیک پرایویټ پارټنرشپ، د عامه او خصوصي یا د دولت او خصوصي سکتور مشارکت. ما ته سړک راکړه د قندار، دا صحیح ده، دوی شروع کړی دی یو مقدار. ما ته په زراعتي ځمکه راکړه یو 50 جریبه. دا مشارکتونه ته دولت سره شریک یې، کوای سي دا سیستم په پښو دروي. دریم ریاضتي اقتصاد ده، لکه ایران چې وکړو، اوس تحریمونه وجود لري، انزوا وجود لري، رسمیت وجود نه لري. په دغسې حالت کې ته باید ریاضتي اقتصاد وکړې. ریاضتي اقتصاد دا ده چې مصرف کم کا، تولید ته ډیر کا، او دلته خلکو ته زمینې مساعدې کا. دا په اقتصاد محوري کې 28 چپتره دي. دا درې ما بیان کړو، نور به نه بیانوم. راځو د نورو مسایلو ته، ځینې نور خبرې دي. اوس فعلا د تاسو مخکې اشاره وکړه چې تحریمونه بې حده زیات دي د افغانستان حکومت باندې، یعنې لارې خوانه بندیز دی، او تقریبا 3 عمومي هغه لارې چې وي چې پاکستان سره وو، ګمرکاتو دا چلیدل دا هم بند دي. سره د هغې هم دوی هغه د پرمختیایي کارونه، سړکونه یا بل د ځینې مسایل مخ ته وړي. اما په جمهوریت کې، په هغومره عایداتو کې، په هغومره ګمرکاتو کې د خلکو پوښتنه دا ده چې ولې نه کېدل داسې؟
په هغه هم ډېر لوی بحث ده. زه لنډ درته او وایم. لنډ به یو چې د منګه دا پیسې غیر اختیاري وي. زه به د خپل سکتور درته وایم. معرف کې له موږ سره شاوخوا 1 میلیارډ ډالر مرسته وه په صندوق کې د معرف. په دې پیسو کې 15% یې زیربنا ته وه. دا نورې په نورو پروژو کې وي او غیر اختیاري هغه وي. خارجي کومکونه وو، داخلي عواید خو نه اختیاري نه وو. موږ د بودیجې په 12% تر 15% اعتقاد د موږ په بودیجې وه. د موږ په بودیجې کې د تباشیر پیسې هم نه وي. د تباشیر زما پوښتنه دا ده چې دا د ګمرکاتو پیسې چیرې تللې؟ ډېرې نه وي. ښه فساد پکې کېدو د ګمرکاتو بحث هم عاید نه خو فکر کوئ چې هغه وخت ډېر وو، ځکه تجارت نه عاید او- شاوخوا 2 میلیارډه و زموږ داخلي منابعونه. اونوز به څه یعنی څه د پاسه اوس به شاید څه د پاسه 3.5 تر 4 به وي اوس وخت کې. اما په هغه وخت کې د جګړې مصرف هم ډېر لوړ و. آبادۍ ولې نه کېدله؟ آبادۍ ستانه جګړو خوړله. موږ به پل جوړ کړو، پل بالوتی وو. سړک به جوړ سو، سړک بالوتی وو. سړک خو مرمت یې تر خپله سړک نه نه مصرف کابل ډېر ښار ده. کې خو کابل ښار کې توجیه نه لري. کابل ښار کې غفلتونه سوي دي. زه په خپله د اوس چې دا کوم سړک جوړیږي، زه د عمران چې اوس وینم، خپله سوال راته پیدا کېږي چې وشارواله دا خو مارجه نه وه، دا خو په اصطلاح نو. فرع نه وه. دې کې تا ولې نه کول؟ یعنی هغه وخت کې څوکۍ د کار دپاره نه سپارل کېده، ما یو بزنس لپاره یو وسپارل مقاله لیکلې ده، تحقیقي مقاله ده، د فساد اثر په نوم باندې ده. دا په انګلیسي هم ترجمه سوې ده، په خپله هم څه کړې ده او په پښتو کې هم شته. دا مې د دې فساد اثرات درته ویلي دي او دا چې څومره پیسې راغلي دي افغانستان ته، څو فیصده د دولت په اختیار کې وه. ننګ صاحب، یو خبره دا ده چې تاسو سرپرست وزیر هم پاتې شوی د معرف موین د مختلف ځایونو کې. په هغه وخت کې د خیالي مکتبونو خبره کېده، دا خبره څومره حقیقت درلوده؟ خیالي مکتبونو مسله یو تبلیغ جوړ سو، پروپاګاندا. حقیقت یې نه درلوده؟ نه نه، داسې وه چې مثلا کم مسلې داسې وي چې هغه یعنی خیالي مکتب ورته ویلی نه سو. مثلا میسنګ کمپوننټ ورته وایو. په پروژې وې د هر چا معلومې نه وي. جایکا مکتب جوړ کړی ده، ویلی دي چې جوړ کړی مې د هغه ساحې ته زه نه سوی تللی، نو موږ لیکلي دي چې دا صحیح ده، لیکل سوی ده. دا مکتب نیمګړی و، یا 60% یا 50%. دغسې مسلې وجود درلود. دلته په رسنیو کې یو کلتور و چې یو وزیر بدنامه کې، یو سړی بد راتو، یا به زاخلوال و یا به فاروق وردګ یا یو څوک به بد راتلل، هغه رسنیو سازمان یافته دغه ټکونه کوله او هغه ته په اصطلاح بافت جوړو. بل دا تغییر یعنی دا تبلیغاتي یا د فشار دپاره و؟ بله و. بل دا ده چې د کله چې د کرزي نه حکومت ډاکټر صاحب اشرف غني ته لاړ، دلته دوی یو اصطلاح عامه کړه، عصر الفساد. هغه چا چې عام کړی ده هغه پیږي، هغه په دې باندې مصرف وکړو، رسنۍ په هر ترتیب چې وکړو، ویلې چې راځي د فساد سلسله ولټوو. نو چراغ دستي راواخیستو، د هر چا په لاس کې یو چراغ ورکو. زما د معلوماتو مطابق په هغه وخت کې دا کار هم په خپله د حکومت د خوا نه رسنیو ته پروژه ورکول کېدې. زما په نظر هم همداسې یا ښکاري. زه ما په یو رسنۍ کې کار کوم، نو اول د کرزي صاحب د وخت نه د کرزي صاحب د دفتر محرم خبرې به د کرزي صاحب تر ټولو نه نږدې ملګری چې تا کله کله به هغه شاهد هم ایستلو، هغه به ټلیفون کوو چې دا مسله ده، یا هماغه به کس ورته ټارګېټوو چې مثلا د مالی وزیر ټارګېټ کا ځکه چې ستاسو مالیه باقي یاست او اسناد به یې ورکول. او هغه خو که جزئیاتو ته لاړ شو، د هرې خبرې دلیل هم شته، دلیل هم شته او داستان هم لري. زه عرض داسې کوم چې معرف داسې تغییر راغی پکې چې د جمعیت د تنظیم والی یو وزیر وټاکو. خپله والی مافوق رتبه بسته، اما د خارج رتبه سړی ټاکو، نو له دې نه انداز ولګوه. نو هغه بیچاره چې د مزدور و یا په اصطلاح د ټاکلی و، نو هلته دا فضا داسې وه چې ځینې رسنۍ د جمعیت تر تاثیر لاندې وي او دا ډېرې وي. جمعیت حاکمه و. په معتبرو رسنیو کې هم دوی نفوذ درلود، ښه نفوذ یې درلود. د دوی و اصلا. او بیا دوی څه کولو؟ دا تبلیغاتي انجن د ده په لاس کې و. یو سړی به یې په دې بدنامه کو چې راځئ په کتاب کې بدنامه کو چې د معرف کتاب بې کیفیته ده. یو ځای کې به بله مسله راغله چې ولا په معرف کې دا نسته. موږ یو وخت کې زه د بي بي سي ګزارش درته یادوم، تاسې وګورئ پکې هرش پکتین گزارش جوړ کړی ده. د معرف سره 1.5 میلیونه ډالره کومک سوی ده. په دې باندې د جلکیو د مکتب او د تشویق د معرف لپاره دې ته ورته مسلو باندې دا باید مصرف سوي وای او پکې یو
1500 یا 400 به مکتبونه هم پکې وو، ساختمانونه. آرش پښتين د بي بي سي په گزارش کې راغلی ده، تاسو سرچ کړئ. زه خدا چې غږیږم خو حتما به مسؤلانه غږیږم. د هغه لیکلي دي چې لا هم په افغانستان کې معارف ته 50% ماشومان لاسرسی نه لري، هغه ماشومان چې د مکتب دی عمر دي، نور پکې هیڅ خبره نشته. 50% او دا ویل کړي دي چې یعنی 2 میلیونه ماشومان چې د مکتب د عمر ته رسیدلی دي مکتب ته لاسرسی نه لري. اما دا د 1.5 میلیون روپیو دا کمپوننټونه، دا د جلکیو د زده کړو د تشویق یو ټکی پکې یاد شوی نه دی. وارشه ولې دې داسې وکړو؟ دا خو خبر ده نه و چې موږ مکتب کې وینا وزیر په خبرو کې ویل چې موږ ضرورت لرو نور فند ته. مال هغه دې نه ده یاده کړې چې موږ په افغانستان کې لا هم یو برخه کې د خبرو راغلي دي چې 50% ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري چې هغه د مکتب په عمر کې دي، یعنی شپږ کلن سوي دي اما لاسرسی نه لري. خو بیا خو دا نور دلایل به دې ویلي وو چې ولې لاسرسی نه لري. تا خو داسې خو ولې ده چې معرف فاسد ده، ناتوانه ده. زه درته وایم چې جګړه یې سبب ده چې په نیم افغانستان کې زما مکتب نشته. بل دا کورنۍ کلتوري مسلې، نوري مسلې، اقتصادي مسلې، دا چې دونر په مکتب نه جوړوي بیا به داسې بحث یو مرکې ته براغلی وي. یعنی په هغه وخت کې دا خبرې توطئه مشکلات خو به څه وو. معرف کې دغه وزیر چې و دا د جمعیت وزیر و اسدالله حنیف، خدای دې وبخي، هغه په معرف نه پیدو، په پارلمان کې وغږېد چې داسې مسله ده موږ اورېدلې دي. هغه اورېدلو خبره د چا نقل نه کړه. وای ما داسې تر اوسه تحقیق نه ده تکمیل، خو اورېدلې مې دي چې خیالي مکتبونه دي، خیالي شاګرد ده، خیالي دا شی ده، خیالي دا شی ده. دا د خیالي شاګرد خیر هم روغتیا وزارت کې بیا داسې کلینیکونه و چې هغه سرچ د تاجکستان په خاوره کې ختلي وو. ولا چې یعنی زه په فکر کوم ما درته ویل چې میسنګ کمپوننټونه یو تعداد مکاتب چې موږ په نام نوساو کې په ریکارډ کې نسوای درلودلی هغه موږ نه حسابو. بل سیګار سره ما 4 ځلې جان سابکو سره ناسته کړې ده. د جان سابکو زه درته وایم چې لکه دا ته چې ناستې په دې چوکۍ کې هغه سر یې ټیټېدو، ما ورته بیان کړه چې یو مکتب د تاسې ما نه فرمایش ورکړی ده. اوس زه څومره مظلوم یم، بیچاره یم، د معرف مسؤل یم. مکتب موږ په 4 لکه ډالره جوړوو. همغه مکتب همغه 28 صنفي په اصطلاح 4 ادارې خو دي. دا مکتب تاسې په 4 میلیونه جوړ کړی ده، نه دیوال لري. په خاک جبار کې یو ده، په میدان کې د داسې 8 دانې ما وروخو خپل خارجيانو جوړ کړی ده. زه ورته هم دا چا جوړ کړی ده؟ وای معلوم نه ده شرکت دی. له ما نه پوښتنه کوي، مال زما نه ده، په دشته کې جوړ ده، په خاک جبار کې، په بیدیا کې جوړ شوی ده. دارالمعلمین د جلکیو ساهم په 60 کیلومتره 15 کیلومتره تیرنه کورونه لري دي. دا اوس چا جوړ کړی ده؟ زه خو نه اخلم. زه درته وایم چې دا فساد دلته سوی دی. بل ورته وایم چې په یو ځای کې تاسې پیسې مصرفوي، امریکایانو پیسې دي، 42 میلیون ډالر په کال کې تربیه معلم ته ورکوي چې موږ چټکې زده کړې دي، معلم د تربیه پې وکړو. زه درته وایم دا د ما ضرورت نه ده. ته وایې دا لمسم پیسې دي، لمسم په هغه پیسو ته وایي که اخلې در واخله که نه اخلې بل ته یې ورکوم. راځو یو بله مسلې ته تاسو د فساد او ځینو مسایلو یعنې دغه وړې قصو نه دومره لویې ښې اصلي قصو ته ځي. یو بله مسله د فساد او رسنیو په اړه باندې یاد شو. ما داسې اورېدلي دي چې تاسو کله په فراه کې والي وئ، یو خبریال راغلی و تاسو ته ویلي و چې زه گزارش ورکوم چې فراه سقوط شوی، او تاسو ورته ویلي چې فراه خو نه ده سقوط شوی، تاسو نه تقریبا 15,000 ډالر غوښته د دې په بدل کې. دا خبره حقیقت لري؟ او دا د طلوع خبریال جاوید زیارت جایی تاسې زړم چې دا زه به ویم چې تاسې بیا نشوي که نه نشوي. دی په زونی غرب کې د طلوع مسؤلو لطف الله نجفي زاده د دې تلویزیون مسؤلیت درلود. د طلوع ما دته په واتساپ کې پیغام ورکو، ورته ویل چې وا ملګریه دا ستاسې خلک غاښونه پیدا کړي دي، خلک شکوي، لیوان جوړ شوي دي، ژورنالیست نه ده. دغسې امتیازات غواړي. هلته د موږ له مخالفینو سره دی انډیوال ده، په کوټه کې ده ورسره. هغه چا چې د ما په خلاف مظاهرې کوي، د فساد ډله ده، شورای ولایتي رئیس ده، یو پکې وکیل ده ستار حسیني نومیږي، دا بل فرید بختور نومیږي. زه دا نومونه چې یادوم ډېر ماته مروت به نه ښکارېږي، خو خیر پکار ده چې ځینې وخت کې یو څوک یاد سي. خو اوس ځینې نسته، ځینې جمهوریت هم مړ ده، ځینې خلک هم مړ دي، موږ به مړه کېږو. په دې کې میډیا پیسې غوښتې. میډیا چې به ښه خبر غوښتل چې د تا په ګټه نشر کې هم پیسې غوښتلې. یو سلسله کې والیانو یو 15 روپۍ درلودلې، په هغه باندې د زرخریدي کوله. دوی خبر او
مطبوعات اخیستلو او دا خرڅېدلو هلته غربت و. بیا هماغه خبرو چې تاسو یو خبره مشهور هم شو چې فراکش مشناخت نه دی چې داسې یو دمې څوک وخوري. او هغه وخت کې دی ویل چې د اشغال دروازې ماتې سوي دي، دروازه نه وه ماته. یعنې اوس خو د طالبانو دا خبرې د دې دپاره نه کولې چې ستاسو په نظر چې ګزارشدهي وکړي، بلکې هلته د فشار په توګه باندې ما ویل زه اصلا زه فکر کوم چې یو موج د رسنیو په خارجي تمویل چلیدو، یو تعداد په مافیا باندې تبدیل شوی، یعنی پیسې ډېرې زیاتې پیدا کوای شوی، داسې په مافیا تبدیل شوی د معتبره تلویزیونونه په کابل کې چې هغه د امنیت شورا نه هم باج اخیستو، د دولت نه هم باج اخیستو، وزیر هم ورته باج ورکړو. حتی زنګ خطر پروګرام و زاغه ملګری یوې دوی پکې اوس نسته، یوې مړ ده د معرف لپاره راغلل، ویلې چې داسې یو گزارش لرو، پیسې واخیستلې. بل وار یې ویل چې یو گزارش لرو که تاسو پیسې ورنه کوئ انجینران یې پکې بندیان شو، ناحقه بندیان شو. بیا دغه انجینرانو زموږ په معاینت کې وو، هغه دوسیه ما وچلوله، زه په هغه وخت کې والي وم، زه د معرف پورې اړه مې نه درلودله. هغه خلک بیچارهګان ټول برات واخیست، هېڅ خبره هم نه وه. فقط په جرایم سنګین کې د دوی یو د داسې یو ملګرتیا وکړه چې هغه ویل چې زه کسان نیسم. خلکو په امنیت ملي کې وو اما له مانه روپۍ غوښتې، خلک په جرایم سنگین کې وو له مانه روپۍ غوښتې، خلک په څارنوالۍ کې وو ویلې چې که روپۍ رانه کې باج رانه کې زه د فساد په دوسیه درته جوړوم. موږ داسې تکلیف تیر کړی ده، یعنی بالفعل زه ورسره تنها میډیا نه وه، دا یو موج و د فساد بیا دغه کارونو گزارش مو امنیتي استخباراتي ادارو ته ولې نه. ما مثلا دا د فرا دا د میډیایي تخطیو دا ما امنیت ته گزارش کړی ده، ما هیڅ گزارش په خپل ډارېدو چې زه باج ورکوم نو د تا به څه پالنه ساتنه وکړم. داسې و چې هر سړی په ځان ډارېدو او هر سړي کې یو خلل به و یا به نه و، خو چې غږ به دې وکړو چې تا ته دوسیه ده، نو یو چا ویل چې چاته یې غږ کوو چې په ښار کې چې پلانه یا جمیله غږ یې نه ورکوو، نو بیا یې کنځا وکړه چې او څه وای ټول ور وکړه چې زما عرض دا ده چې مشکلات د فساد چپتر چې ده. ما پیرس مقاله لیکلې ده، تحقیقي مقاله په دعوت سایت کې پرته ده، د فساد اثر د افغانستان د فساد اثر د خارجانو فساد باندې مې تمکین کړی ده، ډېر په افغاني فساد نه. ویلې مې دي چې د افغاني فساد ډېر مبالغه امیزه غټ کو په دولت کې. حال دا چې دوی خپل اوس مثلا د افغانستان د پاسه 200 میلیارډ ډالر وتلي دي، دا 200 میلیارډ کې ته چې هغه د دولتي خلکو فساد پکې راټول کې هغه 1 میلیارډ ته نه رسیږي، نو دا خو پاته خو دی بل شوی. یعنی زه درته په یقین سره چې ریاضي تکینو هندسې تکینو او دا په فرمولو کې واچو د افغاني فساد یا د دولت دا ټول چې راټول کې هغه په دې مقاله قصه یې اوږده ده. ما ویلي چې دا د نړۍ پیسه نه موږ 60% 13% ماته راکړول کېدله، د ما بودیجه چې دا 2 میلیارډه ولاد همدومره فیصدي د دوی نه جوړېدل. مننه اننګ صاحب. یو بلې مسلې ته راځو. په هغه وخت کې داسې ما اورېدلي دي چې تاسو ته ښاروالۍ د کابل پیشنهاد شوی و او په هغه باندې یو نرخ ایښودل شوی و چې دومره پیسې به په مقابل کې راکوي. دا خبره په رښتیا وه؟ ما یو د آخري وظایفو کې ما په ماموریت کې د خپل وظایف خو مې وکړو، بل داسې ماموریت نه و پاته چې ما کړی وای. وزارت نوم که د یوې ورځې هم ده، خو که د څو میاشتو هم د هغه شته. ما شخصا رئیس جمهور ته وویل چې زما 2 وظیفې د کرزي صاحب په وخت کې مې غوښتل چې د نورستان والي سمه. ما به ویل چې دا نورستان جنت ده خو لاره نه لري، چې د دې سیاحت د کما ژوند کې یو کار کوو یو تاریخ که پرېږدم ایله دومره چې دا نورستان ته یو سړک جوړ کړم په دا ټول ولایت کې. دا د ما البته خیال پلوونه و. بل خیال پلو چې و د ما ویل چې کابل ښاروالۍ وکړم. بیا مې دا رئیس جمهور اشرف غني ته وړاندیز وکړو، خو دا شی قیمته و، یعنی زه پیږم چې هغه ډېرې سپینوای نه سو، ځکه که زه قیمت یې څومره لاړسم یاره زه فکر کوم ښاروالۍ قیمت درلود دا به په میلیونونو روپو کې و، ډالر کې. دا قیمت په خپل رئیس جمهور خود نه، زه په دې باندې ځکه زه داسې یو ایویډنس نه لرم، داسې اسناد نه لرم نه د چا نه چې زه دا کیسه ټوله سپینه کړم. اما دا پیږم چې مثلا که یاد یې کم ځینې ښاروالانو دوی پیسې ورکړې وي، اما عادي خلکو ته به طبعا نه وي. اما دا چې اوس رئیس جمهور ده زه یې نه سم ویلی، اما ما ته اشرف غني په دې پیسو کې خپل یعنې دخیل نه غل ما ته دی نه ښکارېږي. ځینې خلک نور هم یادېږي د ارګ په چار اطراف باندې
هغه ما ته داسې د پیسو والا نه ښکارېږي. منتها دا بستونه په خرید و فروش کې ولو، یعنی یو والی چې قصه کوي چې ما بس ته اخیستی ده په 1 لک روپۍ، یو سړی چې معین شوی ده وایي چې ما اخیستی ده، یو بل سړی چې په یو بل بس کې ده وایي چې ما اخیستی ده، یو چې په ښاروالۍ کې رئیس شوی ده وایي چې ما اخیستی ده، یو چې په د 2 ولایتونو کې تاسو نه پیسې نه واخیستل شي؟ نه ما نه دي لغمانو فراه کې. نه ما په 2 ولایتو کې ما په تکلیف ماموریت تیر کو. یعنی عرض دا ده چې په فراه کې ډېر عواید وو د 1 میلیارډ مافیا خو او زه د فراه یو کال قصه درته وکم، یعنی 1.5 میلیارډ تر 2 میلیارډ افغانۍ کلنی عاید نه جوړېدو. په څه صورت کې؟ په داسې حال کې چې دا ترانزیت له ایران سره د مرز مسله کې ابوالنصر فرعي بندر دی که نه؟ د ترانزیت په کال کې 1.5 لک تر 2 لکه ترانزیت د موټرو سوی دی. د ما په 2 کاله کې پیږې څو سوی د ترانزیت؟ د ما تر 10,000 پورته نه ده تللی په یو کال کې. 2,000 3,000 تر 40,000. زه دا دواړه ارقام په مالیې وزارت کې موجود. دا ریاضي ده، تحلیل نه ده، نه زما خبره ده. هلته ته سایټ ته لاړ شه، د مالیې وزارت د عوایدو معینیت چې ده په هغه کې دا ریکارډ پروت، که څوک یې را برسېره کولی شي برسېره دي کړي. ما عواید له 2 یا 1.5 میلیارډ نه څه د پاسه 4 میلیارډ ته ورسول. لانجو سره مخ ترانزیت په 10,000 ته راټیر شوی ده د 1.5 لک نه. خو دا خو د 1.5 لک کوای 2 روپۍ به جوړېدلې، خو 4 چنده یې بیا خو به 12 میلیارډ وي په مقابل کې. او بلې دا خو عددي ده. اوس یې کیفي ته راځم. په کیفیت کې 4 شیه په ډالرو مالیه لري. یو مواد نفتي دي، یو د فرش او موکیت او دغه شیان په اصطلاح، بل د چاکلیټ ماکلیټ او دغه شیان، او بل چې د فلزات سیخي ګول وغیره وغیره. دا په ټن کې مثلا 200 ډالر دی، فی ټن مالیه ده، یا 1.5 ډالر مالیه ده. خو د سیمټو مالیه 200 افغانۍ ده په ټن کې، یا مثلا د کاشي ډبرو د دې 200 یا 300 ده په ټن کې د دې افغانیو باندې. نو د ما د 4 شیه چې د ډالري مالیه درلودله دا مرګ سو. دا مکمل دا درته صحیح وایم ډېر کم پاته سو. که دا ورسره وای هغه 1.5 لک ترانزیت هم وای یا 2 لکه، معنی دا ده چې ما تر 14-15 لکه ګټای سوای. دا عواید کوم تخم نه ده چې تی وکړي او زیات سي، ډېر وکړي ډېر درته راسي. عرض مې دا ده چې کنټرول مسله ده. زه اوس د فساد نه وایم چې یعنی مثلا برات نه کوم، ځکه دا خو سعادت د 4 سړی برات کوي. زه صرف ریاضي درته وایم. ننګ صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې چې غواړم مطرح کړم، د جمهوریت په وخت کې تقریبا تاسو څو ورځې غالبا 19 ورځې بندي شوئ. هغه مسله څه وه؟ ولې بندي شوئ؟ هغه مسله خو د یو مقالې وه، جعفر پویا مقاله ترجمه کړې وه د یو امریکایي. هغه آیل ان ګلوبلایزیشن، هغه کتاب ډیر مهم کتاب د 2 میلیونه نسخې خرڅوي. په دې کې د پریداس او یونوکال کمپنیو رقابتونه، او بیا په دې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه، په پاکستان کې د رژیمونو تغییر، بېنظیر بوټو تغییر وکړو، دغسې بل حکومت راغی په دا سیمه کې چې تکلیف پېښ سو، هلته حتی تر منځنۍ اسیا پورې. دغه مقاله مهمه مقاله ده چې ته مثلا هلته زه د سولې جرګې د مجلې مسؤل وم، نو دا ما د جنگ عوامل پکې راسپړل چې دغه عوامل دي د جنگ چې سوله غواړي، یعنی دا خو د سولې جرګه وه، عوامل لټوي. د پاکستان سره د سولې جرګه وه. ته چې د جنگ بحث کوي وایي د سولې، نو د جګړو بحث به کوي که به نه کوي، چې راویز پړي چې دلیل دی جګړو څه شی ده، ځکه همغه ته ورکوي. نو دغه کې ما لیکلی و امنیت ونیولم چې دا خو د ایسای سره ارتباط لري. 19 ورځې امرالله صالح رئیس د امنیت و، او هغه مسؤلینو چې زه نیولی یم، جالبه دا ده چې زه 2 ملکه ماته ویزې نه راکوي په جمهوریت په دوران کې، په داوس دوران کې تر اوسه پورې نه ایران راکوي، ځکه هلته په غرب کې په فراه کې مې له ده سره وظیفه کړې ده. بخش آباد بند او دا قصې ډېر زه تکلیف کړم، مظاهرې به راته جوړې سوې، پیدلم چې مستقیما د ایران د قونسلګرۍ نه کېږي له هرات نه پیسې. د شواهد براهین د زه درته وړاندې کوم ډېر حکیمانه، یعنی هغه پیسه چې نمبر لري، سریال نمبر افغانۍ چې په هرات بانک کې د هرات ته باید توزیع شي، هغه په فراه کې توزیع شوی ده. زما خپله مرکزي بانک درلودو، په فراه کې چې کوم نمبر پیسې به راتللې ما ته ریکارډ راتو چې دا پیسې تر دغه رقمه تاسو ته در ورسېدې، هغه ورې مصرفېږي. اوس زه د هرات روپۍ درګرد نوي لوټونه دلته پیدا کوم، او د مظاهرچیانو لخوا غوړي اخیستل شوي دي. بل شي هغه هلته چې بانک حواله چاته ورکړې ده، هغه د
ایران قونسلګرۍ ده مثلا پښتني بانک او یا افغانستان بانک ما ورته دا روپۍ چې دا د تاسې په دې ځکه کې دا لوټونه چې سریال نمبرونه یې ته ولټوي وایي چې دا په دې حواله کې ما قونسلګرۍ ته ورکړي دي په همدې میاشت کې دوی مصرف هم ډېر سوی ده ډېره افغانۍ غوښتي ده دوی په مقابل کې ریال ورکوي تومان ورکوي هر شی چې ورکوي خو ټول سفارتونه ضرورت لري پیسو ته نو بانک یې سجل لري هغه دې خاطر درته وایم چې د دوی معامله وه نه ایران وزره کوي نه پاکستان دلته په لغمان کې په مشرقي کې په اسلام وظیفه وکړه دا د پاکستان همسایه‌توب سره نږدې وو دواړه ملکونو کې تر دا نه زه درته وایم پاکستان کې زه په تور لیست کې هم چې دا ممنوع ده دا سړی نسي راتللی ما ډېر تلاش کړی خو هغه کس تاسو بندي کړی وای هغه یو ښه ټاپله هغه نه په لسګونو د امنیت رئیسان په لسګونو نه په سلګونو که زه وایم مبالغه نه ده د امنیت هغه خلک چې په دلته وظایف درلودلو د پاکستان کې ریشه راوتلي دي دا اوس یې کورنۍ وریدي په قتلوي توګه ایستل سوي دي د پاکستان د کابل د سفارت حتی ما داسې اورېدلي تر مشرانو پورې تر مشرانو یعنې ډېر نامداره مشران یې وریدي بل دا د تاسې فکر وکړئ دا نن چې د البته موږ تاسو جمهوریت یادوو نه زه یو شی درته مبالغه نه شي د همدې سلسلې چې د ټلوالي په نوم یادېدل دا د کاڼو کاروبارونه دا د کاڼو کاروبار له پنجابیانو سره کېږي دا به ته یا په فرانسه کې پیدا کوي اصلي مارکیټ یا به په تایلند کې بنکاک کې به ته پیدا کوي دا دوه مارکیټونو ته چې ته لاړ سې دا شراکتونه دي چا دي ته اتومات پیدا کېږي چې یو پنجابی دی یو ولایت بل ولایت دا د کاڼو کاروباریان مافیا چې وه دا په یو دوه ولایتو کې وه یا بدخشان کې وه یا پنجشیر کې وه د دوی دا اوس دا نن چې دوی د پاکستان مدافع وکیلان دي دا چې اوس د دوی بمبار توجیه کوي دا څوک دي یعنې ته دا غالبه میډیا د رسنۍ خواله رسنۍ وګوره زه عرض کوم د مافیایي لوبې کنځاوې ډېرې پکې اما د شراکت ریشه پکې پیدا کېږي د امنیت مشکل دا و چې اسپنتا یو لیکنه کړې ده جواسیسي با افتخار نور کلار چا سره جاسوس وي خو بدنامه پاکستان پکې ډېر بل سړی بل بریتانیا سره جاسوس و اما مسله نه وه په هغه وخت کې ما یو سوال کړی و چې جاسوسي خو جاسوسي ده هغه د امریکایي که هغه د انګلیسي که د پاکستاني په هغه وخت کې یو جنجال جوړ شوی و ما ته هم چې بله دا وه چې هلته زه بندي سوم یک نواختي په طلوع کې په افتنامې کابل کې چې فهیم دشتي چلوله او په لسګونو داسې نور میډیا چې او همورته هم فکر خلکو چلوله لکه میرایدر مطهر چلوله لکه توحیدي چلوله دا میډیاوې چې په دا ټولو کې به دا خبر تا په یو تفاوت سره ډېر کم تفاوت سره لیدو جاسوس یا ایسای دزګیر شد دا زه په ملک یم نه د پاکستان جاسوس دا پاکستان موږ ته ویزه نه راکوي فامیل ته نه راکوي دا د زنن په کابل کې هم ډېر خلک تلای سي او دوی د خبریالانو په نوم خپل خسرو کاکا خسرو دا تسلسل یې هغه بل دا ده چې دوی رونق ورکاوه دوی خبر خرڅوه دا چې تا د خیالي مکتب خبره وکړه دا طلوع یاد کړه طلوع ترېنه خبر جوړ کو او دوی پیدل چې دا خو موږ کوای سو که اصلي خبر نشر کو په آخر کې یو استفهامیه یو سوالیه ورکي چې یعنی موږ خو سوالیه لیکلې ده چې په معرف کې واقعا 800 میلیون روپۍ غلا سوي دي خو ته چې ویلي کې هلته درته تیار 800 میلیون ډالر خو لوی روپۍ دي خلک ته نه دا عام ذهن چې ده ستا هغه ریکلام چې ده لوی خط چې لیکل سوی ده چې 800 میلیون ډالر اختلاس بیا په آخر کې سوالیه ته خو څوک نه ګوري او نطاق لګی بر 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 چې وایي چې خبره ضد و نقیص گواهی از آن دارد ضد و نقیص یعنی وایي چې ما خو دا ویلي دي چې ډېره مننه کوم قدرمن ننګ صاحب چې خپرونې ته مو تشریف راوړ او ځینې مسایلو باندې مو بحث وکړ انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې ځینې نور موضوعاتو باندې مشخص بحثونه ولرو تر څو زموږ او ستاسو د ولس اذهان روښانه شي او دوی په دې ښه بد باندې پوه شي ځکه اوس هم غږونه پورته کېږي چې ازادي اخلو حکومت نیسو یعنې د دې ځینو مسایلو او خلکو څیرې باید ملت ته روښانه شي تاسو قدرمن هم ډېره مننه کوم البته ځینې مسایل چې د رسنیو په اړه باندې ننګ صاحب یادونه وکړه هغه د ننګ صاحب خپل شخصي نظر دی مسله په دې کې کوم نظر نه لري هغه خپل د ننګ صاحب نظر ته احترام لرو او د دوی خپل شخصي نظر دی تر بیا د خدای په امان